درې غلطیانې که یوه ښځه کوي د رزق د تنګۍ او د کور د بربادۍ سبب کیږي. دغه غلطیانې اکثر ښځې کوي خو په دې باره کې فکر نه کوي چې دا کوم نقصانونه لرلی شي. که غواړئ چې مکمل پوه شئ دا ویډیو تر اخره وګورئ. ډېر په زړه پورې او نوي معلومات ستاسو لپاره لرو. د معلوماتو درکولو نه وړاندې زموږ چینل پښتو پوسټ خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو، هر انسان غواړي خوشحاله ژوند ولري او د خفګانونو نه ځان وساتي، خو ځینې وخت انسان د خپله لاسه خوشحالیانې په ځان غم کړي او د رزق د تنګۍ او د غمونو سبب شي. وړومبۍ غلطي چې ښځې کوي هغه دا ده چې ډېرې ښځې کله ماشوم ته شوده یعنې پی ورکوي نو پرده نه کوي. د پردې نه کولو نه مقصد دا دی چې په کور کې که نورې ښځې وي نو د ماشوم مور چې کله بچي ته شوده ورکوي نو خپله سینه په څادر یا لوپټه نه پټوي. دا کار اکثره ښځې کوي او وایي چې کور کې سړي نشته نو پرده د چا نه وکړم. نورې خو هسې هم ټولې ښځې دي. دوستانو، دا یوه لویه غلطي ده. د دې نه باید ښځې منع کړې شي. دې سره برکتونه له کوره تښتي ځکه چې پرده کول د ایمان حصه ده. او بل دا چې اکثره ښځې کور کې سرتور سر ګرځي یعنې په سر لوپټه نه اچوي او همدغه خبره کوي چې په کور کې څوک نشته نو په سر باندې د لوپټۍ اچولو دومره خاص ضرورت نشته. او یا داسې پیښیږي چې د ترور ماما او یا د تره زامن داسې ګڼي لکه ورونه. نو دوستانو، بالکل چې د ورونو په شان فکر ورته پکار دی، خو په یاد ولرئ چې اکثر فتنې هم د خپلوانو نه جوړیږي. ممکن زما دې خبرې سره ډېر خلک متفق نه وي خو دا یو حقیقت دی. نو د ترور ماما او یا د تره زامن چې غیر محرم دي هغوی نه خامخا پرده پکار ده او ورسره د خپلو ورونو او پلار په مخ کې هم په ادب او پټ سر ګرځېدل پکار دي. نو د لوپټۍ ډېر زیات اهتمام کول پکار دي او هره ښځه باید د لوپټۍ او د پردې خیال وساتي ځکه چې په دې سره کور کې برکتونه راځي. دویمه غلطي چې ښځې په کور کې کوي هغه د میلمه قدر نه کول دي. په ځینو ځایونو کې زیات خلک دا عادتونه کوي چې میلمه ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که هغه د ډېر لرې نه هم راغلی وي او ډېر نږدې خپلوان هم وي خو د هغه هغسې میلمه پالنه نه کوي څنګه چې اسلام حکم کوي. ممکن د میلمه یو ضرورت وي او هغه یو ضرورت پسې ستاسو علاقې او ستاسو خواته درغلی وي نو باید د میلمه قدر وشي ځکه میلمه سره کور کې برکتونه راځي. د میلمستوب په دوران کې دومره اوږد قیام ونه کړي یعنې بل چا کره دومره ډېر پاتې نشي چې د کور د خلکو د تنګۍ سبب جوړ شي. نو میلمه ته هم په دې اړه باندې فکر کول پکار دي. درېیمه غلطي چې په ډېرو ښځو کې لیدل کېږي د خاوند خپلوانو سره د ښځو بغض او کینه ساتل دي. د خاوند په خپلوانو کې د خاوند مور، خور، د خاوند ترور او یا د هغوی دغسې نور خپلوان شامل دي. ډېرې ښځې داسې وي چې خپل خپلوان یې راځي نو ډېر زیات خیال یې ساتي، قدر یې کوي، هر قسم خوراکونه ورته تیاروي. خو که د خاوند خپلوان یې راشي نو هیڅ توجه ورته نه کوي، نه ورسره کینی او نه د هغوی دومره قدر کوي څومره چې د خپلو خپلوانو کوي. نو دا کار هم کور کې ستونزې جوړولی شي او ستونزو سره کور کې بې اتفاقي راځي او بې اتفاقي د رزق د تنګۍ لوی سبب دی. نو باید له دې کار نه هم ښځې ډډه وکړي. دوستانو، دا وې د ښځو هغه غلطیانې چې اکثره ښځې کوي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او په آینده کې ښځې له دغسې غلطیانو څخه ځانونه وساتي. خپل نظر سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ. له نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. مننه مو کوم. خوشحاله اوسئ.